د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. پام واړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستۍ خبرونه ته. نن شنبه د هود یا د کب د میاشتې 19 د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې 9 منټې سره سمون لري. روانه خبري غړې درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. ننګرهار کې د نارنجګل دودیز مشاعره ترسره شوه. د پکتیا د ترافیک مدیریت په روان کال کې څه باندې 1 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي. په کندوز کې د 15 ولایتونو ترمنځ HFC رسمي سیالۍ ترسره شوې. او پوتین په 83% روسانو کې محبوبیت لري. وسم بشپړ خبرونه. ننګرهار کې د نارنجګل دودیز مشاعره ترسره شوه. د نارنجګل دودیز مشاعره 13 شپه د هېواد له ګوټ څخه د ګڼ شمېر لیکوالانو، شاعرانو، دولتي چارواکو او له کوڅې پښتونخوا څخه راغلیو مېلمانو په شتون کې د شاندار مراسمو په ترڅ کې د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار په سراج العمارت تاریخي بڼ کې ترسره شوه. د اطلاعات او کلتور وزارت د نشراتو چارو او د هنر کلتور معینانو په یاده مشاعره کې ګډون کړی و. په خپل ویناو کې د یادې مشاعرې د جوړولو په موخه د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست هڅې وستایلې. دوی همدارنګه وویل چې نارنجګل د جلال آباد جلال او ښایست دی او دا مشاعره د ننګرهار برم او عزم وباله. هغوی ډاډ ورکړ چې اسلامي امارات د ورته کلتوري ارزښتونو نمانځنې ته ژمن دي او په ښه توګه د نمانځي او بډاینې هڅې کوي. د یادونې وړ چې د نارنجګل مشاعره د لومړي ځل لپاره په 1940 کال په جلال آباد ښار کې ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې د ادیبانو فرهنګیانو په زیار او نوښت سره ترسره شوه چې تر دې دمه په هر نظام کې له ځنډ پرته هر کال ترسره کیږي. د پکتیا د ترافیک مدیریت په روان کال کې څه باندې 1 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي. د پکتیا د ترافیک مدیریت مسؤلین وایي چې د روان 1402 کال له پیل څخه تر اوسه د موټرو د ثبت او جواسر له درک څه باندې 1 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي دي. د پکتیا د ترافیک مدیر محمد منصور رسانې ته وویل چې 223 یو کلی موټر یې ثبت کړي، 4522 جواسرونه او 2520 موټر چلونکو ته یې جوازونه ورکړي چې له دې درکه 1 میلیون 815,200 افغانۍ عواید راټول او د دولت خزانې ته یې سپارلي دي. په کندوز کې د 15 ولایتونو ترمنځ HFC رسمي سیالۍ ترسره شوې. د کندوز د بدني روزنې او سپورت مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د 15 ولایتونو ترمنځ HFC نړیوال سازمان سیالۍ ترسره شوې دي. د کندوز د بدني روزنې او ورزش عامل قاری عزت الله سینان د رسنۍ ته وویل چې په دغه سیالیو کې د کندوز، بغلان، تخار او کابل ولایتونو څخه په 2 سني کټګوریو کې 15 لوبډلو ګډون کړی و چې په پایلوبه کې کندوز لوبډلې لومړی او بدخشان لوبډلې دویم مقام خپل کړی دی. د یادونې وړ ده چې په دغه ولایت کې د 15 ولایتونو ترمنځ د HFC نړیوال سازمان سیالۍ په داسې حال کې پیل شوې چې پرون هم د کندوز ښاریانو د دشت ابدان په لوبغالو کې د غېږ نیونې، غورځۍ او والیبال سیالیو شاهدانو او سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. درنو اوریدونکو په خبري ټولګه کې اوس هم یو بهرنی خبر. پوتین په 83% روسانو کې محبوبیت لري. د روسیې کې د عامه افکارو یوې ټولنې له لوري د ترسره شوې سروې پایلې ښایي
چې دغه هیواد اوسنی ولسمشر د روسان په منځ او شاوخوا 83 سلنه خلکو رهبر په توګه د نوموړي د کارونو ستاینه کړې ده. سروې دغه راز ښایي چې پر پوتین د روسان د اعتماد کچه 82 سلنه ده. دغه سروې کې 1500 لویانه برخه اخیسته او د روسي په 114 ښاري او کلیوالي سیمو کې د روان 2023 زیږدیز کال د مارچ د میاشتې له لومړۍ تر 3 نیټې ترسره شوې ده. د روسي په خلکو کې پوتین محبوبیت خبره په داسې مهال مطرح کیږي چې نوموړي یو ځل بیا ولسمشریزو ټاکنو ته ولاړ دی او دا ځل د یو خپلواک نومان په توګه ټاکنو کې برخه اخلي. درنو اردوونکو په خبري غاړې کې راټول شوي مطالب همدومره ول. تر بیا ښه وخت لوی علم ملشه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.